السلام علیکم، زه یم ریاض کار او د تل په څیر تاسو ته په یوه نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زده کړئ چې موږ څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې داسې اپلیکیشن نصب کړو که چېرته زموږ له اجازه څخه پرته زموږ موبایل بل څوک استعمالوي له هغوی څخه انځور واخلي. زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض کار. راځئ چې شروع یې کړو. د دې سیټینګ لپاره به تاسو راشئ پلی سټور ته او له پلی سټور څخه به تاسې دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. ډېر کوچنی اپلیکیشن دی، WTMP. دا په پلی سټور کې سرچ کړئ نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېره اسانۍ سره را ډاونلوډ کولی شئ. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ نو د دې شکل دا په دا ډول راځي. نو ښکته تاسو ته د ایکسپټ بټن ښکاري، په همدې باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ نو ښکته تاسو ته یو ځل بیا بټن ښکاري، سپینه بټن په دې کلیک کړئ، بیا کلیک کړئ، بیا کلیک کړئ، بیا کلیک کړئ، یو ځل بیا هم کلیک وکړئ نو د دې شکل دا ډول راځي. نو په دې کې دغه یوه بټن تاسو ته ښکاري، په دې بټن باندې تاسې کلیک کړئ نو ښکته بیا تاسې دا اوکې کړئ او دلته اجازه هم تاسې ورکړئ. نو له هغې څخه وروسته دغه اپلیکیشن موږ ته آن شو. دا تاسو ښکاري کله چې دا بټن تاسو ته شنه شوه یا ګرین شوه نو په دې اپلیکیشن کې ستاسو کار خلاص شو. نو بیا چې کله دا اپلیکیشن تاسې کلف کړئ یا چارج ته کېږدئ یا همداسې کېږدئ او بل څوک یې راواخلي او هغوی پکې هڅه کوي چې ستاسې موبایل خلاص کړي یا پکې کوډ وهي یا همداسې پکې اوپن کړي نو دا اپلیکیشن به په اتومات ډول له هغوی څخه انځور واخلي. نو بیا چې کله تاسې خپل اپلیکیشن اوپن کړئ نو هغوی انځور به تاسو ته ښکاري. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې هغه څوک معلوم کړئ چې ستاسې له اجازې څخه پرته ستاسې موبایل استعمالوي. نو که ویډیو مې خوښه شوې ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.